اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مونږ بنن د بیفلام په باره کې یو څه خبرې کوم چې ډیکلوفینیک پوټاشیم دی. ډیکلوفینیک پوټاشیم چې کوم دی دا انسیډز دی انټي انالجیسک دی. دا مونږ سره چې کوم پین وي یا که هر قسم وي یا که مونږ سره تبه شوه د تبې د لاسه چې کوم دی هم پین راځي یا چې کوم هډوکو باندې دردونه وي یا چې کوم جوړونه خوږیږي یا د ملا درد شو یا د دې سټ دردونه شو یا اکثر چې کوم سپورټس والا وي هغې چې کله ډېر زیات پریکټس وکړي نو د هغې د وجې نه چې کوم دی نو وجود باندې درد کېږي آل باډي باندې چې کوم وجود دردونه وي نو هغه به د وجې نه هغې دپاره هم دا استعمالېدی شي. بل چې کوم مسکولر پین دی کوم چې مسلز دي زمونږ نو هغې دپاره دا هم استعمالېدی شي هغې دپاره ښه رزلټ ورکوي. بل د چا چې بیک ایک دی د ملا دردونه دي نو هغې دپاره هم رزلټ ښه ورکوي. بل چې کوم مینسز دی پیریډز دی د فیمیل چې کوم مینسز پیریډز دي نو په هغې کې هم ښه رزلټ ورکوي. کوم چې د غاښ درد شو د غاښ چې کوم قسم درد وي نو هغې دپاره هم رزلټ ښه ورکوي. اوس که موږ وګورو نو دا کم بیماره کې دا نه دي ورکولو پکار. موږ خو دې نه مخکې وویل چې یاره دا دې بیمارو کې ورکول پکار دي. اوس کم بیمارو کې دا نه دي ورکول پکار. نو په فرسټ نمبر چې موږ سره کوم دی نو چې چا چې جي آی السریشن وي د چا چې څه قسمه د معدې تکلیف وي نو هغې به بالکل دا نه استعمالوي یا په معده کې جراثیم وي یا په معده کې زخم وي یا کوم کسانو چې اپریشن کړی وي نو هغې دپاره هم کنټرا انډیکیټډ دي. که بیا هم استعمالوي ډاکټر مشورې سره د استعمال کې که ډاکټر ورته ورکوي نو بالکل هغې استعمالولی شي خو خپل ځان به بالکل نه استعمالوي. بل کوم چې های بي پي پیشنټس دي کوم چې د های بلډ پریشر چې کوم مریضان دي نو هغې دپاره بالکل به دا نه استعمالي. که چېرې بیا هم استعمالوي نو کو ډاکټر ورته ورکوي ډاکټر په مشوره باندې که استعمالوي دي که نه نو بالکل به نه استعمالوي. یا کوم کسان وایي چې یاره مونږ بیفلام واچوو نو مونږ باندې خارښ راولي ځینې زموږ الرجي ده نو هغه کسان دې بالکل دا سټاپ کړي او دا دې نه استعمالوي. د کوم کسانو چې وجود باندې خارښ راځي یا د سکین چې چا څه قسمه بیماري وي د ډرمیټایټس وي یا اکزیما وي آل کاینډز چې کوم قسم بیماري وي د سکین نو هغې به دا بالکل نه استعمالوي. که استعمالي ډاکټر مشورې سره د استعمال کړي. بل کوم چې پریګننسي دی نو هغې دې بالکل نه استعمالوي. که استعمالي ډاکټر مشورې سره به استعمالوي هغې به خپل ځان بالکل دا نه اچوي. اوس که د دې موږ وګورو سایډ افیکټس چې ته لاړ شو چې کوم دا نقصان راوستی شي نو په فرسټ نمبر چې کوم دی نو زړه خرابېدی شي ورسره. بل په نیم سر باندې چې کوم درد میګرین چې کوم دی ورته راوستی شي لوز موشن راوستی شي هغه چې کوم دی دا کنسټیپیشن راوستی شي ورسره. بل چې کوم دی نو زړه خرابېدی شي ورسره. بل ګبراهټ چې کوم دی هسې یره به وي ورسره یریږي هسې ګبراهټ پرې راځي دې سره نو هغې دې کوشش کوي چې دا دې एकदम سټاپ کړي او بیا د ډاکټر سره مشوره وکړي. اما چې کومې خبرې وکړي نو په دې باندې کوشش وکړي عمل وکړي د ډاکټر په مشورې سره دا به استعمالوي. دا نه چې تاسو ته مه وایي چې یاره د چا ملا خوږېږي نو هغې دې بالکل بیفلام د استعمال کړي یا د چا غاښ خوږېږي فار ایګزامپل نو هغې د بیفلام استعمال کړي. داسې نه ده ما ته صرف د دې چې کوم دغه مې درکړو بیا هم تاسو ډاکټر په مشورې باندې استعمال کړئ. که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو دا سبسکرایب کړئ چې زموږ نوې ویډیو د ټولو نه مخکې تاسو ته دررسي او نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. د الله په امان.